الله احکام ته باقي کې د دوی نه مخ واړو. بعض علما وایي چې فاعف عنهم واصفح دا ضمیر ټول تراجه دي ټول بني اسرائیل ته په دا آیات کریمه منسوخ ده. اوس عفو اصفح نشته بلکې قتال ده. ان الله يحب المحسنين بشك الله فخوفي محسنان. ومن الذين قالوا دا تخفيف ده نسوارا وتا. ومن الذين دا متعلق تر اخذنا پورې ده. اخذنا واخذنا من الذين قالوا ما اخذت ودا اغه خلقنا قالوا اننا نسوارا چې دوی ویلو ځان ته چې موږ نسوارا یو ولم ينصروا عيسى دوی ځان ته نسوارا ویلي حال دا چې دوی د عيسى عليه السلام سره کومک نو کړي. ومن الذين دا تقدیم د جاری مجرور د اهتمام د پاره ده. قالوا اننا نسوارا اخذنا ميثاقهم ما اخذت ود دوی وعده دا ورست اخذنا ميثاقهم دا من الذين د دې پورې تعلق لري. ما اخذت وميثاقهم د دوی نه ټینګه وعده په انجیل کې بتوحید الله واتباع محمد چې تاسو به الله واحد لا شریک ګڼئ او د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع وکوي. فنسوا حظا مما ذكروا به نو دوی هیر کړه یو برخه یعنی بعضا مما ذكروا به بعض هغه حصہ چې دوی ته پیغام ورکړی شوی نو دوی هیر کړو. حظا یعنی بعضا مما ذكروا به نو دوی هیر کړه. دوی درې ډلې شو نستوریا یعقوبیا او ملکانیا دا درې ډلې شو. فاغرینا بینهم العداوه اغرینا یعنی الزمنا والصقنا ما لازم کړه او ملصق کړه بینهم د دوی په مابین کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض الى يوم القيامه دا غایه د پر د عداوت او د بغضاء ده د دوی په مابین کې دا درې ډلې وي دا دشمنی به د دوی په مابین کې تر ورځې د قیامت پورې. وسوف ينبئهم الله او زرد چې خبر به ورکړي دوی ته الله پاک بما كانوا يصنعون فاغه سبانی چې دوی پټول چې هغه به کتمان نعت محمد صلی الله علیه وسلم ده. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اے اهل کتاب په تحقیق سره راغلو تاسو ته زموږ عظیم پیغمبر یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون دا حال د رسولنا حال دا چې دی پیغمبر بیانول تاسو ته كثيرا مما كنتم زیات مما دا صفت لپاره د کثیرن ده. کثیرا کائنا مما کنتم ډیر چې دا ډیر کائن دي د هغه څنګه کنتم تخفون چې وای تاسو چې پټولم من الكتاب د کتابنا نو کوم آیاتونه چې تاسو پټول دا پیغمبر تاسو ته بیانې لکه نعت النبي صلی الله علیه وسلم دا دوی پټول او پیغمبر علیه السلام ورته بیانول. دا رنګه آیت الرجم دوی پټول او پیغمبر علیه السلام ورته بیان کړ. بشارت عیسی باحمد عیسی علیہ السلام چې د محمد علیہ السلام کمزیره ور کړو دا دوی پټولو او پیغمبر علیہ السلام ورته راخاره کړو. مدار پیغمبر علیہ السلام معجزه ده چې نبی امید او دوی په تورات او په انجیل کې خبري پټي او به مرته پیغمبر علیہ السلام بیانوي. ويعفو عن كثير او یعنی لا يظهر كثيرا دیر نه ظاهري اذا لم تدع اليه داعيه دينيه چې کوم دینی ضرورت ورته نه هغه نه بیانوي. هغه ټول بیان کینو تاسو ډیر و شرمېږئ ډیر خبرې تاسو پټوي نو هغه ضروری خبرې پیغمبر علی السلام بیانوي او چې ضرورت دینی ورته نه هغه نه بیانوي. ويعفو عن كثير اذا لم تدع اليه داعيه دينيه. قد جاءكم من الله نور فتحقيق سره راغله تاسو ته الله د طرفنا نور د نورنا محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده. پیغمبر علیہ السلام د هدایت نور ده ذات بشر ده او د هدایت نور ده. وکتاب او تاسو تراغله ده کتاب قرآن مبین خکارم او یا د نور نم قرآن مراد ده او کتابون ورته حتی تفسیر ده. یهدی به الله دا صفت ثانی ده پاره ده کتاب ده مبین یو صفت دا کتاب ده یهدی به الله چې الله هدایت کی ده کتاب په وجبان دي چاته هدایت کی من تبع رضوانه هغه چاته چې هغه پیروي کړی ده د الله د رضا یعنی من علم الله انه يريد اتباع رضاء الله چې د الله په علم کې دا خبره وي چې د اراده لري د پیروي د رضا د الله. سبل السلام د مفعول ثانی د پر د يهدي د باسقاط حرف الجر يهدي به الله من اتبع رضوانه څه ورته سبل السلام
یعنی طرق السلامتی من کل مخافت، لارې د سلامتیا د هرې ویرې نه. نو سلام صيغه د مصدر ده په معنا د سلامتیا. امام سدی سے فرمایي چې سلام اسم من اسماء الله، د دې نه د الله په نومونو کې یو نوم مراد ده. وجه د ظاهري په ځای د مضمر کړي ده، رد کړي ده په يهودو په نصاراو باندې چې الله پاک ته نقصانات منسوبوي، الله پاک ته نسبت د نقصانات کوي. نو سبل السلام لارې د الله چې هغه سالم دي د ټولو نقصاناتو نه، او یا د سلام نه شرایع مراد دي. سبل الشرائع لارې د شریعتونو، ويخرجهم من الظلمات الى النور، او روباسي دوی د تیارو د کفر نه رڼا د اسلام ته باذنه یعنی بارادته، ويهديهم او دوی ته خودنه کوي الى صراط مستقيم، هغه طرف د صراط مستقيم ته، وهو الاسلام چې هغه د اسلام لار ده. دا مستقیمه ده په مابین د افراط او د تفرید کې. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، اشاره الى افراط بعض النصارى في حق عيسى. د استقامت نقیض الله ذکر کوي، د استقامت په مقابل کې افراط او تفرید ده. الله پاک د افراط او د تفرید بیان کوي. دا اوس د ما قبل سره ربط په دې طریقه. لقد كفر الذين، په تحقیق سره کفر کړي واغې خلقو، هغه یعقوبیو نصارا درې ډلې، نستوریا، یعقوبیا، ملکانیا. د دې درې وړو عقیدې الله پاک بیانوي. د یعقوبیو عقیده داوا قالو چې دوی ویلي ان الله هو المسيح ابن مریم، بشک الله چې د مسیح ابن مریم دی، یعنی الله پاک عیسی علیه السلام دی. قل نو دا الله ورته جواب ورکړي، قلت دوی ته وایا فمن یملک من الله شیئا، نصوب فمن یملک من استفهامی انکاریه ده د توبیخ د پاره، او فمن یملکو فاد پاره د عطف د معطوف علیه ورته مقدر ده. اصل کې داسې ده ان کان کما تزعمون، که خبر هم داسې وی لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ. فمن یملکو نصوب مالک شي من الله، یعنی من قدرت الله او من اراده الله، د الله د قدرت او د الله د اراده نه، شیئا د یوشي ان اراده کچرت الله اراده وکي ان یهلك المسيح، چې هلاک کی المسيح عیسی علیہ السلام. دلته د اهلاک نه مراد الاماته، لا عن سخط وغضب، اماتت مراد ده، لا عن سخط وغضب. عام معنا د اهلاك د الاماته عن سخط وغضب، ودلت لا عن سخط وغضب مراد ده. كعيسى عليه السلام الله پکوجي نبي ابا الله څوک به مالک شي، څوک به د الله نخلاص کی. ان يهلك المسيح ابن مريم وامه، او د مور مړکی، ومن في الارض جميعا، او هغه څوک الله وجني چې په دې ځمکه کې دي جميعا ټول. جميعا دا حال ده د متعاطفاتنا، او یا د من حال ده. من يملكو من الله شيئا، څوک به مالکی دا من چې ده جميعا حال دا چې دا من ټول را جمع شي، دا به د الله نه خلاص نه کی. نو تاسو عیسی علیه السلام ته الہ وایي، او د الہ شان خدای چې د پوری بدبل چا قدرت او اراده نه متعلق کیږي، دا بدبل چا د قدرت تابع نه او د بل چا د اراده تابع بنئ. او عیسی علیه السلام د الله د قدرت او د اراده تابع دی. د دوی ته تعریض وکړو آینده کې الله هلاک کی. دا سی ورته ونه ویل چې تاسو عقیده خدا ده چې عیسی علیه السلام پنځه شوی دی. په دې کې خو په دوی نورم سخت الزام راغلی چې تاسو عقیده خدا ده چې عیسی علیه السلام پنځه شوی مړ شوی دی. نو چې مړ شوی د الله په اراده او په قدرت مړ شوی دی، نو د الله د قدرت او د اراده تعلق د مرګ پورې راغلی دی. او دا چې څوک خدای نشي کېدلی، دا سی ونه ویل، بلکې ځکه دا خلاف الواقع و. آینده کې به الله پاک وفات کوي. ولله ملک السماوات والارض، د الله د پاره دی بادشاہي د علویات او د سفلویات او ما بینهما او د جویات. یخلق ما یشاء، الله پیدا کوي هغه چې د الله اراده ورته وشي. نو عیسی علیہ السلام بلا اب پیدا کولی شي، آدم علیہ السلام بلا اب و ام پیدا کړي. والله على كل شيء قدير، الله په هر شی باندې د قدرت والا دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه،
الله د يهودو نه شکایت کی د دې دوړو نه يهودو او نصاراو نه وقالت اليهود ويلو يهود او نصاراو نحن ابناء الله من د الله بچيو واحباؤه من د الله دوستانيو یا د ابناء الله نه دوی خزانونو ته د الله بچی نه ویلې بلکې واځي عيسى عليه السلام ته د الله بچي ویلې يهوديان او عزير عليه السلام ته د الله بچي ویلې او خپل ځانونه د الله بچی نه ګڼل نو دلته د ابناء الله نه مقربون مراد دي نحن ابناء الله يعني نحن المقربون عند الله من الله ته مقرب یو قرب الاولاد من الاب لکه بچی چې خپل پلار ته څومره مقربي نو دومره مونږ هم الله ته مقرب یو واحباؤه نو دا به ورته حتی تفسیری من الله ته مقرب یو او موږ الله دوستان یو قل نو الله فرمایته دوی ته وایا فمن يعذبكم فلما يعذبكم بذنوبكم ولی الله تاسو ته عذاب درکې په سبب د ګناهونو تاسو فلما يعذبكم نو یو توجیه پکې دا ده چې دلته هغه تعذيب مراد دی چې د دوی په عقیده کې وو دوی ویلو چې لن تمسنا النار الا اياما معدوده مونږ ته الله عذاب نه راکړي مگر یو څو شمیرل شوی ورځي نو الله فرمایي چې تاسو د الله بچي او دوستان یې نو الله درته دغه یو څو ورځې عذاب ولې درکړي چې دا تاسو په خپل اقرار کوئ چې لن تمسنا النار الا اياما معدوده خدا د آینده عذاب الله په دلیل کې ذکر کړو راجح دا د امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې دلته ماضي عذاب مراد ده وقيل معنا يعذبكم عذبكم معنا د يعذبكم دا عذبكم یعنی د مضارع ماضي مراد ده یعنی فلما مسخكم قردة وخنازير ولی الله پاک تاسو نه شادیان او خنزیران جوړ کړو ولما عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بانواع من العذاب تاسو نه مخکینی يهود او نصارا او ته ولی مختلف عذابونه ور کړو نو د يعذبكم نعذبكم مراد ده د ماضي عذابونه مراد دي امام قرطبي په دې دوه دلیل وایي یو دلیل ورته دا وایي چې لأن الله لا يحتج عليهم بشيء لم يكن بعده الله پاک په استدلال کې داسې شی دوی ته نه ذکر کوي چې لا تر اوسه نه موجود شوی نو دغه اخروی عذاب لا تر اوسه نه موجود شوی نو دا عذاب الله دوی ته په دلیل کې نه ذکر کوي نو مازوی عذاب ورته په دلیل کې ذکر کوي چې دوی نه الله شادیان او خنزیران جوړ کړي او دویم دلیل ورته دا ویل دی چې لانهم ربما یقولون لا نعذب غدا که استقبالی عذاب ورته الله په دلیل کې ذکر کوي چې آینده کې به الله تاسو ته عذاب درکړي نو کې دې شي دوی جواب وکي چې آینده کې مونږ ته الله د سره عذاب نه راکړي نو د دې دلیل نه دوی ځان خلاصول شو چې استقبالی عذاب مراد شي نو مازوی عذاب مراد ده چې ولی الله تاسو ته عذاب درکړي ده په سبب د ګناهونو تاسو نو هغه مازوی عذاب دا غینه اوس دوی ځان نشي خلاصول یعنی ولی تاسو نه خنزیران او شادوغان جوړ کړه بل انتم بشرون بلکې یی تاسو بشرون تاسو بشر یی ممن خلقا یعنی من جمله من خلق من البشر د جملې د مخلوق د الله نه د جملې د نور بشر نه یغفر لمن یشاء الله بخنه کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي ويعذب من يشاء والله عذاب ورته هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي ولله ملك السماوات والارض يعني لا تخرجون عن مشيئه الله مع دخولكم في ملكه د دې ما قبل د پر الله دلیل ذکر کوي دا مغفرت لمن یشاء کوي او عذاب من یشاء تور کوي او تاسو د الله د مشیت نه وتلی نه یي او نه وته شي ولا تخرجون عن مشيئته د الله د مشیت نه نشي وته ولی نشي وته ځکه مع دخولكم في ملكه د الله په ملک تاسو داخله نو ولله ملك السماوات والارض خاص الله لره د بادشاہی د علویات او د سفلویات او ما بینهما او د جویات وإليه المصير او خاص الله تستاس ورغرزیدل دي يا أهل الكتاب ترغيب إلى الإيمان إيه أهل كتاب قد جاءكم رسولنا فتحقيق سر راغلي تاسو تزم عظيم پیغمبر يبين لكم الشرائع والأحكام شرائع أو أحكام تاسو تبيني على فترة من الرسل فترة انقطاع توي فزمانه د انقطاع د پیغمبرانو کې
د دوو رسولانو په مابین کې چې کومه د انقطاع زمانه دي ته فترت وي على فترة من الرسل هي الانقطاع ما بين الرسولين واختلفوا في مدتها د عیسی علیہ السلام او د محمد علیہ السلام په مابین کې بل پیغمبر نو الله پاک د پیغمبر علیہ السلام په باره کې فرمایي چې ته دوی ته وایې چې انا اول الناس بعیسی یعنی زه ډیر زیات نږدې یم عیسی علیہ السلام ته زما د عیسی علیہ السلام په مابین کې بل نبی نه دی راغلی نو د عیسی علیہ السلام او د پیغمبر علیہ السلام په مابین کې څومره فاصله وه قتاده ته وایي 1560 کاله وه کلبی وایي 1540 کاله وه ابن جریج وایي 1500 کاله وه خو امام بخاری بروایت سلمان فارسی 600 کاله یادوي چې 600 کاله فاصله وه ان تقولوا یعنی لئلا تقولوا د دې لپاره چې تاسو بیا ونه وایي ما جاءنا من بشیر چې نه راغلی موږ ته کوم زیری ورکوونکی ولا نذیر او نه کوم پیغمبر فقد جاءکم بشیر ونذیر نو په تحقیق سره راغلو تاسو ته زیری ورکوونکی ویرونکی والله على كل شيء قدير الله پاک په هر ممکن باندې د قدرت والا دی واذ قال موسى ان شکایت از یهود وترغیب للمؤمنین الى الجهاد د یهودونو الله شکایت کوي او مؤمنانو ته ترغیب د جهاد ور کوي نو مخکې بیان د نعمتونو شوو په بنی اسرائیل دلته الله ذکر د نعمتونو کوي په بنی اسرائیل باندې نو دا یو طالب وای د نن سبا يهود او نصارا سره نکاح جایز ده کنه ما دا تدری شرط ذکر کړ کنه چې په دې دریو شرطونو باندې چې دهری نه عیسوی وی يهودي وی خود دهری نه نو به ور سره نکاح جایز ده اگر چې په تورات او انجیل کې تحریف کړي ځکه دا قران آیات چې نازلېدو په دې وخت کې محرف تورات او انجیل واذ قال موسى لقومه یعنی واذكر انعامه اذ قال موسى لقومه یاد کړه الله انعام فاغه وخت چې فرمایل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم اذكروا نعمت الله ای زما قوم یاد کړه الله نعمت چې پتا سوې کړې دې اذ جعل فيكم انبیاء فاغه وخت چې وی ګرځول پتا سو کې پیغمبرانو وجعلكم او وی ګرځولې تاسو ملوکن بادشاہانو یعنی وجعل منکم ملوکا ټول خو بادشاہان نو بعضی پکې بادشاہانو وآتاكم او درکړو تاسو ته من المن والسلوى وغيره ما لم يؤت احد من العالمين دمر نعمتونه درته درکړو چې ندي ورکړې شوی یو کس ته د عالمین ماضیینونه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه ای زما قوم داخل شئ د شام زمکه ته دا دولس نقبا چې مخکې ذکر شو دا دوی الله پاک موسی علیہ السلام په دوی کې منتخب کړو د شام زمکه ته ولېګل شام ډېر خپل زمکه و او خلک ډېر قوي وو جبابره او عمالقه ډېر قوي وو نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې د شام حسن خپل قومونو ته بیان کړي خدا ورته مو وایي چې الته ډېر قوي خلک و دوی ویروي ما نو دوی ټول د موسی علیہ السلام خبره ونه منله صرف دو کسانو پکې ومنله نو یا قوم ادخلوا الارض المقدسه ای زما قوم داخل شئ تاسو الارض المقدسه دی مقدس زمکه د شام ته التي كتب الله لكم هغه مقدس زمکه د شام كتب الله لكم چې الله تاسو ته مقرر کړی دا ولا ترتدوا على ادباركم او تاسو مګرځئ على ادباركم بخبل شاګانو باندې من خوف الجبابره فتنقلبوا یعنی فترجعوا بیا بتاسو وګرځئ خاسرین تاوانیانو نو قالو دوی ورته ویلې دا دروازه څوک ټکی ورته خلاصه کې به مو بندوي نه خلاصه کې یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين بیا بتاسو وګرځئ تاوانیانو قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين ندوی اویل چې یا موسی ان فيها بشک پدیز مقدس از مکه کې قوما یو قوم ده جبارین یعنی قتالین ډیر زورور قوم ده چې هغه عمالقه دي وانا لن ندخلها او مونږ چې هیڅ کله به دې ته ور داخل نشو حتى يخرجوا منها تر دې چې دوی ترنه په خپل وځي فإن يخرجوا منها كچرت دوی ترنه وتل فإنا داخلون بیا بشک مونږ چې ورننه وتون کیو
قال رجلان نو پدې دولسو کسو کې صرف دو کسو د موسی عليه السلام خبره ومنله قال رجلان ویل دو کسو چې کالب او یوشع ابن نون دی کالب ابن یوحنا او یوشع ابن نون چې دا د موسی عليه السلام نو وروسته بیا د دوی انبیام شو نو دې دواړو ویل من الذين د اغه خلقنا يخافون چې هغه ویریدل د څه نه ویریدل مخالفت امر الله د الله د امر د مخالفت نه ویریدل انعم الله علیهما الله پاک په دوی باندې انعام کړو انعم الله علیهما ادخلوا عليهم الباب ورتوی فرمایل چې تاسو ورننوځي په دوی باندې الباب جنس ته په دروازو کې دوی باندې ورننوځي په دروازو کې یعنی د دې دروازو پورې خور شي نو کبیا دوی ونه تختیدل نو بس بیا را واپس شي فاذا دخلتموه چې کله تاسو ننوځي د دروازو ته فانکم غالبون نو پس بشک تاسو چې غالب یې وعلى الله فتوکلوا خاص الله باندې توکل کوي ان کنتم مؤمنین کتاسو ایمان لرونکي د الله په نصرت ایمان قالوا نو دوی بیا مرته وی چې اگر چې تم سره د نصرت وعده کوي فإنا لن ندخلها یا موسی اے موسی علیہ السلام إنا لن ندخلها من چې هیڅ کله به ور داخل نشو دې دروازو تم ابدا هیڅ کله نه دهرن طويلا ما داموا فيها ترڅو چې دوی په دې شام کې وي فذهب انت وربك ان ورشته واست رب دي فقاتلا نو تاسو ور سره وجنګيږي ان ها هنا قاعدون من بدل تناس کیو قال موسی علیہ السلام فرمایل چې ربي یعنی یا ربي انی لا املك احدا الزمه قتاله زه خو د هیڅ مالک نه یم چې په زور جنگ ته بوزم الا نفسي واخي مگر د خپل نفس او د خپل ورور مالکم مودا دوړه به جنگ ته لاړ شو نور دا نور نشم بوله افرق بیننا نو تفرق را ولا زمون او په مابین د دې قوم فاسق کې نو قال الله پاک ورته فرمایل فانها محرمه عليهم دا د شام زمکه به حرام کړی شوی په دوی باندې 40 سنه سلويخ کاله به دوی په دې میدان ته کې پاتې یتیهون فی الارض یعنی يتحیرون ويترددون دوی به حیرانی او ګرځي را ګرځي به متردد وي فی الارض یعنی فی الارض الذي اختاروا فيها القعود فاغز مکه کې چې دوی پکې کې ناستل خوښ کړو چې میدان ته مراد ده دا د مصر او د بیت المقدس په منځ کې یو ډاګ دی یو دشت ده 10 فرسخه اوږد ده او 9 فرسخه پلند ده نو په دې دشت او په دې ډاګ کې الله پاک دوی ایثار پاتې کړو نوی میله اوږد ده او 20 میله پلند ده نوی میله اوږدواله لري 20 میله پلنواله لري نو یتیهون فی الارض دوی به حیرانی په دې ځمکه کې نو په دې ځمکه کې دوی څلويخ کاله پاتې وو مزل به یو کړو د شپې سحر تلب نږدې ټیم کې به وده شو چې وده به شو چې بیا به د خوب نه راپاتې دو په هغه ځای کې به پراته وو د کم ځای نه چې دوی مزل شروع کړو نو څلويخ کاله دوی په دې دشت کې الله پاتې کړو بیا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام عمدل ته وفاتم شو دغه دوه کسه چې د الله نه ویریده یوشع او کالب دی دوړو په قیادت کې الله پاک د شام فتح کوستا فلا تأس على القوم الفاسقين نو تمخفقيګه په فاسق قوم باندې واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق نو دلته مخکي دوی د مرګ نه ویریده دلته اوس د آدم عليه السلام د بچی ذکر کوي چې هغه د مرګ نه ویریده مرګ وکړي یا دا شی وایي چې مخکي بیان د محقینو د مبتلینو عموما او دلته الله پاک د محقینو د مبتلینو ذکر خصوصا کوي تخصیص بعد التعمیم کوي واتلو علیهم نبأ ابنی آدم الله پاک فرمای ول ولا قدوی باندې نبأ ابنی آدم قصه د دو زامنو د آدم علیه السلام واتلو دا واتلو مقدر باندې ورعتف ده واذ قال موسی چې د چا پورې تعلق لرلو نو دام هغه متعلق باندې ورعتف ده چې چا پورې تعلق لرلو وذکر
نو دا وتلو په هغه وذکر باندې ورعطف ده. نو دا د ورستنیو جنایاتو د بنی اسرائیل د لپاره الله پاک تمهید ذکر کوي. نو دا وتلو مخکې وذکر باندې ورعطف ده، وذکر مقدر. نو مخکې وذکر کې جبن عن القتل ذکر شو چې د قتل نه ویریدو، او په دې ځکه اقدام علی القتل الله ذکر کوي. جبن عن القتل هم ګناه ده، اقدام علی القتل هم ګناه ده. نو د دوه ګناهونو ذکر الله پاک وکړي، یو د وذکر د عنوان لاندې، یو د وتلو د عنوان لاندې. وتلو علیهم ولول په دوی باندې، نبأ علیهم، علیهم دا هم ضمیر بنی اسرائیل ته راځي ده، بنی اسرائیل باندې ولولا. پیغمبر علیہ السلام ته امر د تلاوت وکړو په دې بنی اسرائیل، اعلاما علی رسالته. دا بنی اسرائیل خبرول دي پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې تی بنی اسرائیل ته ولولا. نو بنی اسرائیل به په دې پوښي چې ته د الله پیغمبري، ځکه امي چې هیڅ کتاب نه لوستله هغه په دې قصه باندې نشي خبرې ده بغیر د وحی نه. نو وتلو علیهم دا به د پیغمبر علیہ السلام معجزه ولولا په دوی باندې. نبأ ابن آدم، واقعا د دوه زامنو د آدم علیه السلام، یو حابیل علیه الرحمه او بل قابل علیه ما يستحقه، ككافرين علیه اللعنه او كغنانګارين علیه ما يستحقه. علیهم ابن آدم د زامنو د آدم علیه السلام بالحق، یعنی تلاوه متلبسه بالصحه. دا د وتلو د پر مفعول مطلق ده، تلاوة متلبسة بالصحة. دا سی تلاوت د قصې چې صحیح تلاوت د قصې ده. قصو کې اکثر خلک دروغ وایي، خو دې په صحیح طریقه باندې ور باندې ولولا چې دروغ پکې نه. او یا بالحق حالک د فاعل د اتلونا، اتلو چې ته متلبس د حق سره یې د مفعول نه حال کا چې دا نبأ ده. دا نبأ چې د متلبس د حق او د صدق سره ده، دا قصه رښتینی ده، ځکه موافقه د لما فی زبور الاولین د مخکنیو کتابو سره موافقه ده. په تورات او په انجیل کې هم داسې ذکر شوی ده لکه څنګه چې په قران کې ذکر شوی ده. اذ قربا قربانا، فاغه وخت کې قربا قربانا چې دوی قربانی وکړه یو قربانی. اذ دا ظرف د پاره د نبأ ده، دا واقعه کله پیښه شو؟ اذ قربا قربانا په دې ټیم کې پیښه شو. نو چې د نبأ د پاره دا مفعول فيه ده. اوس اعتراض راځي چې نبأ خو مصدر ده او مصدر خو ضعیف العمل ده، نو په دې اذ کې څنګه عمل وکړو؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا ظرف ده، والظرف يكفيه رائحه الفعل. د ظرف د پاره رائحه د فعلم کافی ده. اذ قربا قربانا، فاغه وخت کې چې دوی قرباني وکړه، قربانا یو قرباني خو نه وکړي، دو قرباني کړي وي. نو قربانا مصدر ده، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، نو جنس ترنه مراد ده دو قرباني. او یا تقدیر پکې ولګوا، اذ قربا یعنی قرب كل واحد منهما قربانا، هر یو د دې دوړو نه یو قرباني وکړه. حابیلم قرباني وکړه او قابلم قرباني وکړه. نو د آدم علیه السلام بچی به په یو نسب پیدا کېده. د قابل سره خپل خور پیدا شو، او د حابیل سره د قابل خور اقلیمان امیده، او د حابیل خور یهوزان امیده. نو د حابیل سره په یو ګډه یهوزا پیدا شو، خو دا یهوزا لږ بادرنګ و. او د قابل سره چې په کم نسب باندې خپل خور پیدا شو اقلیما، هغه خپل و. نو د آدم علیه السلام په دین کې قانون داو چې د یو نس بچی به د بل نس د بچیو سره، د یوې ګډي بچی به د بلې ګډي د بچیو سره نکاح کوله. نو د قابل خوري چې اقلیما و، د یو حابیل ته په نکاح ورکول غوښتل، او د حابیل خور چې یهوزا و، نو دای قابل ته په نکاح ورکول آدم علیه السلام غوښتل چې یو بل ته سره په نکاح ورکړي. قابل په خپل خور زړه نه کېدو، آدم علیه السلام ته ویلي چې زما خور چې اقلیما ده، دا زه حابیل ته په نکاح نه ورکوم، بلکې زه خپل ور سره نکاح کوم. حالانکه په یو نس باندې دواړه پیدا شوي او نکاح ور سره حرام و. آدم علیه السلام ډیر منع کړو، لیکن دې نه منع کېدو. نو بیا آدم علیه السلام د دوی د تسلی د پاره و فرمایل چې زه تاسو دواړه قرباني وکړئ. د چا قرباني چې قبول شوه هغه به د اقلیما سره نکاح وکړي. نو حابیل د شپون کېو او قابل چې و د زمیندارو. نو حابیل یو خپل ګډ راوستو او علال کړو او په یو غونډۍ کې خودو. نو د اسمان نور راغلو، هغه وسوځول.
نو د قرباني قبول شو او حابیل یو کمزوري ګډې راواخسته د خپل پټیونه او هغه په وغونډې کې خدا هغه الله ونسوځولا نو فتقبل من احدهما د یونا قبول شو ولم يتقبل من الاخر او د دې بل نه نشو قبول نو د حابیل قرباني الله قبول کړو د قابیل قرباني الله قبول نه کړه قال لا اقتلنکم نو قابیل ویلی چې لا اقتلنکم خامخا وب وجنم ز خامخا تعالرم دا جمله مستأنفه ده كأنه قيل فماذا قال من لم يتقبل قربانه هغه سړي چې قرباني قبول نشو هغه څو ویلي نو الله فرمایي چې هغه ګستاخی وکړه حابیل ته دمکی ورکړه چې لا اقتلنک زبت وجنم قال حابیل ورته فرمایي لما را حسد اخيه چې کله د خپل ورور حسد ولیدلو نو دته تسلی ورکړه چې ته ما سره حسد ولیکې انما يتقبل الله من المتقين بشك الله پاک چې هغه قبلول کوي د متقینونو من المتقين في ذلك باخلاص النيه نو حاسد لره پکار دي چې د نعمت د محرومینا چې د نعمت نه محروم شي نو دا د نعمت محرومي د دې لپاره سبب خپل تقصیر او خپل ګناه وګڼي نو حابیل دی قابیل ته وی چې دا خو ستا تقصیر دی ما ولې وجني اول خپل ځان نه ملامت ته ځان د متقینو نه کچ ستا قرباني الله قبول کړي نو الله پاک د متقینو نه قبلې نو ته متقیشه الله بستا قرباني قبول کړي نو دا ستا خپل تقصیر دی ما ولې ملامت وی لئن بسطت الی یدک نو کچرته ته بسطت یعنی مددت کته چرته اوغت کی الی ما ته یدک لاستی لئن بسطت یدک الی لا الی مفعول به غیر صریحی ده او یدک چې ده مفعول به صریحی ده دا مفعول به غیر صریحی مقدم کړو لتذکیره نفسه الی خپل ځان ور یادولو تذکیر د نفس تذکیر د اخوت ده یعنی خپل وروري ورته یادوله او تذکیر د اخوت مانع د قتل نه ده نو دا تقدیم د الی مانع د قتل نه ده لدی وجنه مقدم کړو نو کتر اوګد کې ما تلاس لتقتلنی چې تم امر کې ما انا بفاستی یدی الیک نیمز اوګدون کې د لاس خپل الی تا تا ز خپل لاس تا ته نه در اوګدوم لاقتلک چې زتا امر کما نو زتا نه وجنم اول دین وجنم انی اخاف الله رب العالمین بشک زچم ویریګم د الله نام چې رب العالمین ده تعلیل للامتناع عن بسطه يده ليقتله دا علت د پاره د دې خبره ده چې زخ خپل لاس ولې تا ته نه در وګدو نو زه د الله نه ویریګم زه خپل لاس تا ته نه در وګدو دویمه فائدہ پدې کې ارشاد د قابل تم چې ته د الله نه ویریګا لکه زه چې د الله نه ویریګم او تا ته خپل لاس نه در وګدو نو تم د الله نه ویریګا او ما ته خپل لاس مر وګدو دا رنګ دریم پدې کې تعریض ده قابل ته چې قاتل د الله نه نه ویریږي ځکه قتل کوي څوک چې د الله نه ویریږي هغه قتل نه کوي انی اريد بشک ز اراده لرم تعلیل اخر لامتناعه عن البسط حابیل ورته وای چې ز خپل لاس ته ولې نه دروګدم یو خو زه د الله نه ویریږم او دویم دا چې انی اريد ان تبوء باسمي واسمك ز خپل لاس ځکه نه دروګدم چې ز اراده لرم ان تبوء چې ته گرفتار شي اخته شي باسم زما په ګناه باندې او اسم کو په خپل ګناه باندې نو دا دوه علت ذکر کړو او هر یو مستقل علت لہذا یو په بلی ورعطف نکړو دویم دا ک یو په بلی ورعطف کړي وي نو بیا بچا دا توهم کولو چې مجموعه د دې دوړو به یو علتي او هر یو به جز د علتي نو الله پاک یو په بل عطف نکړو چې هر یو جز د علت نه دی بلکې مستقل علت دی ز اراده لرم ان تبوء باسمي چې ته اختش زما په ګناه و اسمک او په خپل ګناه نو ته زما په ګنام اختشي یعنی به اسم قتلی په ګناه د قتل زما چې ته ما مړ کی نو زما د قتل چې کوم ګناه د پدیبم اختشي و اسمک او په خپل ګناه دم د ګناه بل کوم وا ابن عباس فرمای و اسمک الذي كان قبل قتلي ستا هغه ګناهونه چې زما د قتل نه مخکینیو په هغه ګناهونو هم ته اختشي د اسمی او د اسمک په معنا خو پوه شئ به اسمی زما په ګناه باندې
زما ګناه کومه ده یعنی اسم قتلی اسم په ګناه د قتل زما چې تمام مړ کی نو په اسم د قتل زما به ته اختشي و اسمک یعنی اسمک الذي كان قبل قتل مطلقا په ګناه د اسمک الذي په ګناهونو ستا باندې چې هغه زما د قتل نه مخکې هغه مطلقي ګناهونه مراد دي دا د عبد الله ابن عباس معنا ده د اسمک او د زجاج معنا ده ان تبو ازیر دلرم چې ته اختشي به اسمي یعنی به اسم قتلی په ګناه د قتل زما و اسمک او په خپل ګناه وهو عدم الرضاء بحكم الله چې هغه عدم رضا ستاده په حکم د الله حکم کړی دی چې د یوې ګیډې بچی به د خپل خور سره هر قابل به د خپل خور سره نکاح نه کوي چې په یو نسور سره زیږېدلې ده او حابیل به د خپل خور سره نکاح نه کوي نو ته د الله په دې حکم راضي نه یې نو دا ستا زړه ګناه ده دا دویمه معنا مې درته ذکر کړه دریمه معنا انی اريد زیرا دلرم ان تبوءم چې ته اختشي باسمي زما په ګناه زما ګناه یعنی باستسلامي وعدم الابتداء بالقتل چې ما ته ځان در حواله کړو او ما ابتدا بالقتل ونکړه نو کته ما الله سره وګوت کی نو زما په دې ګناه بم ته اختشي او اسمک او په خپل ګناه بم ته اختشي فتكون من اصحاب النار نو بیا به تشهید ملازم د اور سره د عرفي معنا ده وذالک دا تزیل د پر د ما قبل ده او دا چې د الله پاک فرمای جزاء الظالمین دا جزاء د ظالمانو ده بعض علما فرمای چې حابیل قویو د قابلنا لكن تحرج عن قتله د قابل وجل د ګناه غنلا نو د الله د ویره نظام تسلیم کړو او په دغه وخت کې دفاع کول نو جایز نو ځکه خپل دفاع ونکړه حابیل خپل دفاع ونکړه دفاع خو لازم او واجب ده خو د دفاع ونکړه ځکه په دغه وخت کې دفاع نه وجایزه نن سبا څه حکم دی چې یو سړی ته مړ کوي نو نن سبا دفاع جایزه ده او کنه ده جایزه نن سبا دفاع جائزه ده او کنه ده جائزه نو وخت لف في هذا الان نن سبا په اختلاف ده فالصحيح من المذهب انه يلزم الرجل دفع الفساد عن نفسه وغيره وان ادى الى القتل ده ځان دفاع واجب ده د فساد دفاع واجب ده اگر چې د فساد کوونکی قتل ته مفضي شي قتل کا و دفاع د فسادو کا نو دا آیات کریمه منسوخ ده د آدم علیه السلام په دین کې د ځان دفاع نه واجبه او زمون په دین کې د ځان دفاع واجبه و ځکه الله پاک فرمای فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله د باغی سره او د سرکش او د مفسد سره وجنګيږي تر دې چې د الله حکم ته غاړه کیږي نو زمون په دین کې دفاع واجبه ده او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې د آدم علیه السلام په دین کې دفاع لازم و خودلته مطلب دا ده د حابیل چې کته ابتدا بالقتل زما کوي نو زه ابتدا بالقتل ستانه کوم ابتدا بالقتل خو حرام او کنه زمون په دین کې حرام ده د آدم علیه السلام په دین کې حرام ده دلته د حابیل مقصد دا نه دی چې زه د خپل ځان دفاع نکوم یو دفاع ده یو اقدام ده کته اقدام او ابتدا بالقتل زما کوي نو زه اقدام او ابتدا بالقتل ستانه کوم نو زمون دین او د آدم علی السلام دین یو شی دی هغه دین کې دفاع او زمون په دین کې دفاع و ابتدا په دواړو کې حرام و نو د ابتدا بالقتل نه ځان ساتلو چې ابتدا بالقتل نه کوم روح المانی دلته یو خل توجیه ذکر کړی دا ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک کی ویلام د کای دی او لام د کای دا په اراده باندې دلالت کوي زنیم در وګدون کې د لاس تاته لاقتلک په اراده د قتل ستا په اراده د قتل یو اراده د قتل د یو اراده د دفاع ده نو د داسې و چې په اراده د قتل در تلاش نه دروګدوم داسې نه دی ویلي چې په اراده د دفاع در تلاش نه دروګدوم یو اراده د قتل ده بل اراده د دفاع ده دلته خو اراده د قتل ذکر شوی کنه نو په اراده د قتل باندې چا تلاش ورودول دا حرام دي مدافعت جایز ده مدافعت جدا شه ده او اراده د قتل جدا شه ده فطوعت له نفسه نو دلر راضی کړو د نفس
قتل اخيه قتل دورور فطوعت را ذکر له دلر نفسه نفس د قتل اخيه فقتل دورور نو د نفس د را ذکر فقتل دورور نورور وجلو فقتله نورور وجلو. نو دلته تفسیرونه لیکلي دي چې را الشیطان دی قابل شیطان ولیدلو وفي يده عصفوره د پلاس کې مرغۍ و فوضع رأسها على حجر نو د دې مرغۍ سری په یو تیګه کې خودو واخذ حجرا اخر بل تیګه راواخستا فضرب به رأسها نو د دې مرغۍ سری په وټکول نو فعلم لقابيل القتل شیطان دی قابل ته تعلیم د قتل ورکړي چې په دې طریقې یې وژنه ځکه په دې طریقه باندې شیطان مرغۍ وژله نو حابیل ورځ ودده او په تیګه سری خېده نو قابیل هم داسې تیګه راواخسته او د سری په وټکولو او وی وژلو فقتله فاصبح من الخاسرين نو وګرځیدو د تاوانیانو نام د تاوانیش. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقتل نفس ظلما یو نفس هیڅ نفس ظلما نشي وجلې الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها مگر د آدم علیه السلام په اولنی بچی باندې د دې ویني د تویولو ګناشتا لانه اول من سن القتل ځکه طریقه د قتل اول د کې خدا نو د تاوانیانو نشو ځکه طریقه د قتل د بنیاد د قتل د کې خودو فاصبح من الخاسرين نو د وګرځیدو د تاوانیانو نام نو بنیاد د قتل کې خودو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله شهیدیدو لکه د آدم علیه السلام په دین کې چې د اولنې قتل نو ګناي پدده نو زمون په دین کې بی ګنا قتل د بغاوت په طریقه باندې اول د عثمان رضی الله عنه شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه ته فرمایلیو چې کتا ته الله چپن درواغستا نو دا مو باسا یعنی که الله خلیفہ کړي نو خلافت م پرېدا او داسې ځان جوړ کا لکه ابن آدم الاول د آدم علیه السلام بچي د آدم علیه السلام بچي د بلچا په وینو لاسونه نه لړل او طریقه د قتل بنیاد د قتل کې نه خودو حابیل نو تم بنیاد د قتل مقدا ته چې قتل کړي بنیاد د قتل په پدی امت کې هغه خلک کیدي. لہذا عثمان رضی الله عنه خلافت پر خودوم نه او د حابیل په شان باندې د خپل مقابل قتلولم نه حتی چې عثمان رضی الله عنه شهید شو. فبعث الله غرابا نو مفسرین لیکي چې څلوي خرزي ده په شاکړو په دې نه پویدو چې اوس په دڅو کې نو الله راولې ګلو یو کارغه يبحث في الارض چې سپړلې کول پزمکه کې زمکه سپړلا لیوریو د دې لپاره چې وخی دی حابیل ته کیف یواری چې څنګه د خه کی سوءه اخیه هغه جسد د خپل ورور کیف یواری د مفعول ثانی د لپاره د یوریه ده یوریه هو مفعول اول ده او کیف یواری دا ورته مفعول ثانی ده. یوریه دا د رؤیت بصری نه ده خو دو مفعولین ته متعدی ده التعدیه بالهمزه لاثنين لیوریه چې وروخید ته کیف یواری چې څنګه یستر څنګه د پټکی سوءه اخیه جسد د خپل ورور قال یا ویلتا نو دی قبیل ویل چې یا ویلتا الویل الهلکتو هلاکت وی نو یا ویلتا یعنی یا هلکتی ای زما هلاکتا نو دا افسوس کول کې او شرمنده سړی چې وی خپل هلاکت ته आवाज کوي او ورته وی چې راشه امدادي ټیم دی ځکه زه اوس ډیر شرمیدم. اعجزت ایز عاجز شم ان اكون مثل هذا الغراب چې شم پشان د دې کارغه فاواري د عطف دې په دې اكون باندې اعجزت ان اكون او اعجزت ان اواري زه عاجز يم د دینه چې زه خخ کم سوءه اخي جسد د خپل ورور په دې کو شنو اواري مې عطف کړو په دې اكون جواب د پاره د استفهام مې نه کړو ځکه په دې کې د یو لوی لانجې نه ځان خلاص کړو. عجزت ایز عاجز شم ان اكون ایز عاجز شم ان اواري د دې خبرین چې زخه کم سوءه اخي. بعض علما دا اواریا دا جزاء د پاره د استفهام ګرځي یا ویلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب
دا استفهام او فواریا دا جواب د پاره د استفهام دی، لیکن په دې اعتراض راځي چې د استفهام نه علما شرط جوړي او د جواب د استفهام نه دا جزاء جوړي، او دلته شرط او جزاء جوړول ترنه ممکن نه دي. ځکه بیا بداسي شي چې ان اعجزو ان اكون مثل هذا الغراب، کزه چرته عاجز شم چې پشان د دې کارغه شم، کزه چرته عاجز شم د دینه چې زه پشان د دې کارغه شم، کزه عاجز شم فاواري نخخبكم سوءه اخي، جسد د خپل ورور. نو اوای دا پټول د جسد د ورور دا په عجز نه دی مرتب، دا په عدم د عجز مرتب دی. چې عاجز نشي نو پټ وي کی، چې عاجز شي نو څنګه به پټ. نو کدا جواب د استفهام شي نو استفهام نه شرط جوړیږي او د جواب د استفهام نه جزاء جوړیږي. علماء فرمای المنصوب في جواب الاستفهام يشترط فيه ان ينعقد من الاستفهام وجوابه قضيه شرطيه. د استفهام او د جواب د استفهام نه قضیه شرطیه جوړیږي، لکه اتزورني اکرمک، اتزورني اکرمک یعنی انتظرني اکرمک. نو دلته هم داسي وي ان عجزت اواري، کزه چرته عاجز شم نو دا جسد بخخ کم. حالل کې دا په عجز نه دی مرتب، دا په عدم د عجز باندې مرتب دی. لہذا دا جواب د لپاره د استفهام نه دی بلکې په اكون او عطف دی. کزه چرته عاجز شم د ان اكون نه، او کزه عاجز شم د ان اواري نه. بعض علما جواب کوي چې زه اواري دی جواب د لپاره د استفهام شي. بیا ترجمه صحیح ده، استفهام د لپاره د انکار دی، او دا انکار دو امرونو ته متوجه دی. لکه یو مثال ز تاسو ته وایم، اتعصي ربك فيعفو عنك. نو اتعصي ربك فيعفو عنك دلته استفهام انکاری دی، دو امرونو ته متوجه دی، عصيان او توقع د عفو ته. عصيان هم کوي او توقع د عفو هم کوي. نو دلته هم داسې ده، یو عجز دی، دلته عجز سبب د پاره د موارات دی. نو عاجز می او توقع د موارات لري، نو دا انکار دی دواړو ته متوجه دی، عجز ته او توقع د موارات ته. لکه اتعصي ربك فيعفو عنك، عصيانم کوي او توقع د عفو کوي. نو دلته عاجز می او توقع د مواراتم لري، توقع د پټولم لري، نو دا انکار دواړو ته متوجه دی، توقع د مواراتم لري. لیکن په دې جواب یو اعتراض واردېږي چې دلته استفهام انکاری دوه شیانو ته متوجه شو، عجز او توقع د موارات ته. نو دا استفهام خو د توبیخ د پاره دی، نو دا توبیخ هم د دواړو ته متوجه شو، یو عجز ته او بل توقع د موارات ته. حالان کې توقع باندې توبیخ نه، توبیخ په واقع باندې وي. متوقعه او امر متوقع څوک چاته توبیخ نه ورکوي، تاسو ورته جواب ورکړئ چې اصل کې دا توبیخ دې ته متوجه دی چې دا عجز سبب د پاره د توقع د موارات دی، دا عجز سبب د پاره د توقع د موارات دی، او دا عجز سبب ګرځول د پاره د توقع د موارات دا واقع امر دی، دا سبب ګرځول امر واقع دی. نو واقع باندې دلته توبیخ دی. فاصبح من النادمين، نو دا وګرځیدو د پښیمانو نام. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، بعض علماء فرمایي چې دا متعلق د نادمین پورې دی. فاصبح من النادمين من اجل ذلك، د نادمینو نشو، من اجل ذلك د دې وجنه چې د غراب نم کمزورې دی، او دا كتبنا بیا ځان ته جمله مستأنفه ده. من اجل ذلك د نادمین پورې تعلق ورکو، كتبنا ځان ته جمله ده. لیکن راجح معنا دا ده چې من اجل ذلك د كتبنا پورې تعلق لري. كتبنا على بني اسرائيل من اجل ذلك، لدی وجنا مالک لوا كتبنا یعنی قضاینا، ما فیصله کړی و على بني اسرائيل په بني اسرائيل باندې. ذکرهم په عنوان د بني اسرائيل ذکر کړو، یوازې د بني اسرائيل تخصیص خو نه ده، خدا منشد د فساد ده او منشد حسد ده. دا فساد او حسد په دوی کې ډیر ده، لدی وجنا الله ذکر د بني اسرائيل کړی ده. انه من قتل نفسا، دا مې ور باندې لازم کړی و، انه چې شان ده من قتل نفسا، چا چې وجل یو نفس بغیر نفس، بعد پر د مقابله ده، بغیر د مقابله د نفس نه قصاصا نه دی وجل، او فساد او بغیر د فساد نه فی الارض فزمکه کې،
داسې فساد چې موجب د پاره د حضر الدم دی. نو د مفسد وجل دا خو جایز دی، لکه ستا پورته څوک د غلا د پاره در اوړي یا تا وجني یو تی په خپل دفاع کې مړ کی، نو بیا دلته قصاص مساس نشته، خو بغیر د نفس نه دی وجل دی او بغیر د فساد نه دی وجل دی. فکأنما قتل الناس جميعا، نو دا داسې دی لکه د چې وجلي وي ټول انسانان. ومن احیاهم، او چا چې یو نفس را ژوندی کړو د مرګ نه بچ کړو، فکأنما احیا الناس جميعا، دا به داسې وي لکه ټول انسانان چې د را ژوندي کړي وي. ولقد جاءتهم رسلنا، فتحقیق سره راغلي دوی ته پیغمبران زمونږه بالبينات، په واضح معجزاتو، متلبس د واضح معجزاتو سره. ثم ان كثيرا منهم، بیا بشک ډیر د دوی نه بعد ذالک ورست د دینه فی الارض لمسرفون، پس مکه کې اسراف کوونکي بالقتل والفساد. نو پیغمبرانو نو ورست پکار دي چې دوی اصلاح کړي وي، حلال کې دوی فساد کول. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الله پاک فرمای انما جزاء الذين، بشک جزاء الذين، جزاء د هغه خلقو يحاربون الله ورسوله چې هغه جګړه کوي د الله او د الله د پیغمبر سره. په دې کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې دا د عرنیین او مرتدین په باره کې د آیات کریمه نازل شوې ده، لیکن دا توجیه ضعیفه ده. راجح دا ده چې دا د قطع طریق په باره کې نازل شوې ده او د دې لپاره ډېری قرینې دي، ورسته به درته قرینې ذکر کوم. انما جزاء الذين، دا جزاء الذين دا مبتدا ده، اي يقتلوا دا ورته خبر ده. بشک جزاء الذين، جزاء د هغه خلقو يحاربون الله ورسوله چې دوی جګړه کوي د الله او د الله د پیغمبر سره. ويسعون في الارض فسادا، او دوی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد، یعنی قطع طریقې کوي. یقطعون الطريق، قطع طریقې کوي، او قطع طریقې دا چې د الله او د الله د پیغمبر سره جګړه، ځکه الله او د الله پیغمبر امر په اصلاح د ارضی باندې کوي او دوی په دې ځمکه کې فساد کوي. نو دا داسې شو لکه د الله او د الله د پیغمبر سره جګړه. نو جزای چې دا ان یقتلوا، جزای دا چې دوی دې ووژل شي. ان یقتلوا دا خبر ده. او يسعون في الارض فسادا، فسادا منصوب ده، دا د فاعل د يسعون نه حال واقع شوی ده. يسعون في الارض مفسدين، یا ذوی فساد، او یا حمل مبالغتن ده، یا مفعول له ده لاجل الفساد، یا مفعول مطلق ده، ځکه يسعون په معنا د يفسدون سره ده. ان يقتلوا ان فعلوا القتل، کدی قطع طریق یوازې قتل کړو نو دا قطع طریق دی قتل کړي. او يصلبوا ان قتلوا واخذوا المال، یا دی پانسی کړي شي، کچرته قتلم کړو مالم لوټ کړو، کدو کای کړو نو به پانسی کا. پانسی دا د چی وستنه ورته نسب کا، او د دې ستنی په سر کې 13 وسپنه ورکا، او د پاسه نه په دې گیډه ور باندې دا شراتم لو چې دا وسپنه ترنه ګوټه خواته وځي، او به د لاندې طرف نه په غشو ولا 3 ورځې په دې باندې پریدا، او 3 ورځې بعد چرته په دشت کې وګرځو چې جنازې څوکونه. نو او يصلبوا ان قتلوا واخذوا المال، یا دی پانسی کړي شي کچرته قتلم کړو او اخذ د مالم کړو. او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، او یا دی فری کړي شي لاسونو خي من خلاف اردل بردل ان اخذوا المال فقط، کچرته فقط مال اخذتو. نو قطع طریق په درې قسمه ده، کله سړی وجني مال نه اخلي، کله سړی موجني مالی مالی، کله خالی مال واخلي سړی ونه وجني. نو الله ورته درې سزاګانې ذکر کړي. که خالی قتل کړو نو دا قطع طریق دیم قتل شي، که قتل او قتلم کړو مال مخسته نو ان يصلبوا، او کچرته صرف مال اخسته ان اخذوا المال فقط نو ان تقطع ايديهم، نو د لاسونه دی غوڅ کړي شي. لاس به ولې غوڅه لاخذ المال، ځکه په دې لاس پر دې مال راخسته دي. وارجلهم خيدم قطعا لاخافه الطريق، ځکه په دې خوې د لارونی مسافر ويرول. من خلاف او ينفو من الارض، او یا دې ځمکنه وشړل شي ان اقتصر على التخويف فقط، کچرته اختصار په ویرول باندې کړو، صرف دې په لار کې ناس تو خلک ویرول، نو که صرف خلک ویرولیو نو بیا دې ځمکنه وشړل شي. د امام سے په مذهب المراد الحبس، د دینه بندي کول مراد دي، نو دا دې بندي کړی شي.
ذالک لهم خزیون دا د دوی لپاره رسوایی ده په دنیا دا صفت د لپاره د خزیون ده دا په دنیا کې ورته رسوایی ده نو دا دنیوي سزا ده ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دوی لپاره په آخرت کې عذاب دی لوی نو ذالک لهم خزی فی الدنیا دا د دنیا رسوایی ده دنیا کې خو رسوا شویم دی او عذاب هم ورته ورکړی شوی دی دوه کار شوی دي ګور الله سو خی کټ شو دی عذاب او شرمېدو دا شرمې رسوایی ده نو رسوا شو او لاسم کټ شو یا رسوام شو پانسیم شو یا رسوام شو قتلم شو یا رسوام شو بندیم شو نو خو سزا ورته شته او شرم ورته شته نو الله پاک واجب د شرم ذکر کوي ځکه شرم په دنیا کې دا د عذاب د دنیا نه اصل خلکو ته شرم ډیر غټ تکلیف دی عذاب برداشت کوي خو شرم نه برداشت کوي نو الله پاک دا غټي سزا ذکر په دنیا کې وکړي ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم دی نو آخرت کې شرم نشته خزي نشته خزي نشته لکه په دنیا کې چې خزي نه مو عذاب مو خو خزي نه ولې ذکر کړو ځکه د دنیا په سزاګانو کې خزي ډیر غټ عذاب دی د نورو عذابونو او د آخرت عذاب بیا د خزيون په نسبت اشد دی لدی وجنه هغه اشد عذاب د آخرت عذاب چې هغه اشد دی د خزيون نه نو الله هغه ذکر کړو او د دنیا خزيون د اشد ده د دنیا د عذاب نه نو الله پاک یوازې خزي ذکر کړو او د آخرت په جانب کې یوازې عذاب ذکر کړو ځکه عذاب د خزيون نه قوي دی الا الذين تابوا من قطع الطريق مگر هغه خلک چې توبه وباسي د قطع طریقینا من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د دینه چې تاسو ور باندې قادر شئ تاسو لرانی ولې نه دي د قطع طریق نو فعلموا بیا په دې پوښي چې ان الله غفور رحیم به ورته دا جزا نشته دا د دې لپاره دلیل دی چې دا د مرتدینو په باره کې نه دی مرتد باندې کته قادرم شو توبه یې وستا بیا به سزا نه ورکوي او که قادر نیم توبه یې وستا بیا به سزا نه ورکوي نو من قبل ان تقدروا عليهم دا د قطع طریق سره لګيږي د مرتد سره نه لګيږي نو دا آیات د مرتدینو په باره کې نه ده بلکې د قطع طریق په باره کې ده دویم دا چې د مرتد یو سزا ده چې سر کټ کول دي او دلته مختلفه سزاګانې الله ذکر کړي یو قتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم نو د مرتد سزا مختلفه نه ده بلکې و سزا ده ګوره دا شرعي سزا چې دا په درې قسمه ده یو ته حدود وای بل ته قصاص وای بل ته تعزیر وای تعزیر دی ته وای چې شریعت ورته سزا نه مقرره کړي او د قاضي رائے ته پیږي او حدود دی ته وای چې شریعت ورته سزا مقرره کړي وي خو د الله حق پکې غالب وي الله مقرر کړی دا شریعت سزا مقرره کړی دا خو د الله حق پکې غالب دی ته حدود وای او قصاص دی ته وای چې الله مقرره کړی وي خو د بنده حق پکې غالب وي د تعزیری جرمونو تفاصیل الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان تفریحی دي داغي تفصیل پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی او د وخت حاکمانو ته اسپارل دي د تعزیری جرمونو سزا او د حدود او د قصاصونو د پیغمبر علیه السلام رائے ته نه دی پریخي او د وخت حاکمانو ته نه دي اسپارلي نو په حدودو کې تغییر هم ناراضي معاف کول هم نشي سفارش هم پکې نه قبليږي نو دا حدود چې دی په قطع طریق د پر الله دا حد ذکر کړي د غل د پر حد ذکر کړي د زنا د پر حد ذکر کړي د تهمت د زنا د پر حد ذکر کړي او حد الشرب دا په اجماع مقرر شوی دی نو دا ټول د گرفتاری نه وروسته بنه معاف کیږي او د گرفتاری نه مخکې به نه معاف کیږي یوازې قطع طریقه که د گرفتاری نه مخکې توبه وویسته نو معاف کېدی بشي د گرفتاری نه مخکې او که د گرفتاری نه مخکې توبه نه وویستلې نو بیا به نه معاف کیږي او دا نور حدود د گرفتاری نه مخکې وي که وروسته وي هغه نه معاف کیږي او قصاص چې دی دا د ولي د عفو په وجه معاف کیږي نو دا حد د قطع طریق الله پاک دلته ذکر کړو یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اے مومنانو د الله نه ویریږئ فی محاربته ومحاربه رسوله یعنی قطع الطريق په قطع طریقې کې د الله نه ویریږئ وابتغوا الیه الوسیله اولته الله تقرب الله تزان نږدې کوي بفعل الطاعات وترك السيئات وصحه العقائد الله تقرب لټوي په فعل د طاعات او په ترک د سیئات او په صحت د عقاید د درې کارو کوي نو په دې باندې به تاسو الله ته نږدې شئ
وجاهدوا فی سبیله او جهاد کې د الله په لار کې لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. نو ګوره توسل چې ده د دې د مختلف اقسام لري. الله ته د تقرب اسباب، توسل خو تقرب ته وایي کنه، وسیله چې د قد تطلق بقرب وقد تطلق بآلة. د وسیله اطلاق کله په قرب باندې کیږي، کله اطلاق په آله د قرب باندې کیږي. نو د تقرب اسباب یعنی وسیله چې د دې لپاره مختلف اقسام دي. اول قسم د وسیلې لپاره تقرب بالایمان دی، په ایمان باندې الله ته ځان ورنږدې کول. دا سبب د لپاره د قرب دی اتفاقا، دا توسل جایز دی اتفاقا چې ایمان وسیله د لپاره د غفران کې. او دا وسیله په قران کې راغلي ده. الله پاک فرمایي اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، من ایمان راوړی دی، نو د دې ایمان په وسیله باندې زمون ګناهونه معاف کړه. نو د دې په اختلاف کې خو د دې په جواز کې څه اختلاف نشته. نو دا توسل بالایمان دی. دویم توسل او تقرب بعمل نفسه، په خپل اعمال باندې الله ته ځان ورنږدې کول، دا بل اجماع جایز دی. خپل اعمال الله ته وسیله کې، لکه حدیث الغار. حدیث الغار کې هغه درې کسه په غار کې ریسر شوی، درې وړو خپل اعمال الله ته وسیله کړ. خپل اعمال نو د خپل اعمال په وجه باندې الله په دوی راحت راوستو. نو خپل اعمال الله ته وسیله کول، لکه حدیث الغار کې د دې په اختلاف، د دې په جواز کې څه اختلاف نشته. دریم توسل بعمل الغیر، د بل چا عمل الله ته وسیله کول، خپل عمل دې نشته، پر دې عمل الله ته وسیله کوي، دام جایز ده. لکه وکانه تحته کنز لهما وکانه ابوهما صالحا، د دوی پلار صالحو، نو د پلار د عمل په وجه باندې الله پاک د دوی د خزانه حفاظت وکړي. نو پر دې عمل په وجه باندې الله ستا حفاظت کوي. علامه شبلی نعمانی رحمه الله فرمایي چې زه د دې علاقې د پر امان یم. نو یو سړی نیک اعمال کوي، د اعمالو په وجه په دې ټولو خلکو الله رحم نازلوي. نو پر دې عمل الله ته وسیله کول، د دې په جواز کې اختلاف نشته. څلورم چې د توسل بالصالحین والاولیاء، یعنی توسل بالذوات. توسل بالذوات الفاضله دا په دوه قسمه ده. یو شرک ده، هغه الله پاک ذکر کړی ده، فما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. کافرانو بوتانو عبادت کولو، توسل بالذوات الفاضله به کولو، خدا شرکی توسل بالذوات الفاضله. په دې کې شرط عبادت ته متوسل به ده. دا څوک چې ته الله ته وسیله کوي چې د عبادتو کې، نو دا شرکی توسل ده. چې دا څوک ته الله ته وسیله کوي د عبادت مو کې، لکه پیغمبر علی السلام الله ته وسیله کوي او د پیغمبر علی السلام عبادت پکې وکړي، یا یو ولی الله ته وسیله کوي او د دې ولی عبادت پکې وکړي. لکه کافرانو بچ خپل بوتان الله ته وسیله کول او د بوتانو عبادت به پکې کولو، نو دا شرکی توسل بالذوات الفاضله ده چې عبادت د متوسل به پکې راشي. او دویم شرک نه ده. شرک نه ده هغه دا ده چې صرف الذوات الفاضله پیغمبر یا ولی یا مجاهد دا الله ته وسیله کی، خود دې دا څوک چې وسیله کړي د عبادت نه کوي، دا څوک چې الله ته وسیله کړي د عبادت نه کوي، نو دا جایز ده. د څلورو وړو امامانو په نسبت باندې جایز ده، خلافا لشرذمه قليله. مماتیان او وابیان دا نه مني، هغه وی دا مفزي شرک ده. نو چې کوم شی مفزي شرک ته وي، نو دا غي نمځان ساتل پکار دي. نو موږ به د مماتیانو ته وایو چې به مړی مخه خوازه کدا مفزي شرک ده. دا پنځپیران د خپل مړی نه خفي سمندر کې دی غورځي ځکه دا مفزي شرک ده. نو به هر تقدیر دا مفزي شرک نه ده. نو دا توسل د ټول امت مسلمه په نسبت باندې توسل بالذوات الفاضله، خو چې عبادت ته متوسل به دي پکې نه کړي. دا د څوک چې الله ته وسیله کوي د عبادت دی پکې نه کړي. د ټول امامانو په نسبت دا جایز ده، د څلور وړو امامانو په نسبت. باب زیارت النبی صلی الله علیه وسلم په کتاب الحج کې د هر امام د فقہ چر اړوي الته د توسل ذکر ده چې کله د پیغمبر علی السلام قبر ته ورغلی، نو پیغمبر علی السلام به الله ته وسیله کی. د فقہ حنفی، د فقہ شافعی، حنبلی، مالکی باب زیارت النبی صلی الله علیه وسلم راوړوا، پاږي کې بيدالی کلی وی چې د پیغمبر علی السلام روزه مبارکه ته چې ورغلی، نو پیغمبر علی السلام به الله ته وسیله کی.
امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود د ټولو د توسل کې بابونه لګولې دي. نو توسل بالذوات الفاضله چې ده دا جایز امر ده، مستحب امر ده. وابیان او پنځپیران د ما نعبدهم د دې آیات نه استدلال کوي چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ودلته په توسل رد ده. ګوره الته په توسل شرکی باندې رد ده چې عبادت د متوسل به پکې راشي. دا څوک چې ته الله ته وسیله کوي چې د عبادت پکې راشي، نو دا خو مونږ هم دې ته شرکی وایو. او چې عبادت د متوسل به پکې نه راغله نو هغه شرک نه ده. دویم دوی استدلال کوي په یو حدیث باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یستغاث بی ولا یستغاث بی، په ما باندې استغاثه نه کیږي. او دارنګه د حضرت عمر رضی الله عنه حدیث په دلیل کې پیش کړي چې كنا نتوسل بالنبي، یا الله پاک مخکې به مونږ پیغمبر علی السلام درته وسیله کولو، نو اوس پیغمبر علی السلام وای درته نه وسیله کو. نو د دې نه معلومیږي چې وسیله په مړو باندې نه ده جایزه. پیغمبر علی السلام د دې دنیا نه تللی دی. مونږ وایو چې توسل که چېرته شرکي نو بیا د مړي او د ژوندي په مابین کې فرق نشته. د بخاری په دې حدیث کې راغله چې الله پاک مخکې پیغمبر علی السلام درته وسیله کولو، اوس د پیغمبر علی السلام تر درته وسیله کو. نو دا تر درته وسیله کو، خو ترې وسیله کړو کنه الله پاک ته، نو ترې ژوندی و. نو د ژوندي او د مړي په مابین کې په شرک کې فرق نه راځي چې یو شی شرک شي بیا د مړي او د ژوندي په مابین کې فرق نه وي. یو دلیل د پنځپیریانو دپاره هغه د بحق فلانین مسله ده چې په هدایه کې لیکلي دي چې داسې به نه وایي چې بحق فلانین وایي، دا مکروه ده. هلته په توسل رد نه دی کړی، د دې حق په لفظ رد کړی دی. وایي ځکه د دې نه معتزله هغه حق وجوبي اخلي په الله پاک باندې. وایي زمونږ ثواب مطیع ته په الله واجب دی، ثواب د مطیع، او عذاب عاصی ته په الله واجب دی. نو هغه وجوب د معتزله د هغې د نفي دپاره بحق فلانین مکروه ګرځولی دی. په توسل رد نه دی کړی، یوازې د حق په لفظ اعتراض کړی، ځکه د معتزله او د عقیدي ایهام دی پکې. نور هغه په توسل باندې رد نه دی کړی. بهر تقدیر د څلورو وړو امامانو په نیز باندې توسل جایز دی. په بخاری شریف کې باب فضل العباس کې حضرت عمر رضی الله عنه په حضرت عباس باندې توسل کړی دی. او په ابن ماجه کې هغه ډون سړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې توسل وکړو، الله پاک سترګې جوړې کړې. بهر تقدیر مفسرین فرمایي چې دلته د دې توسل اختلافي ذکر نه دی. توسل اختلافي د لپاره بنور دلایل وای د خارج نه. وابتغوا الیه الوسیله، دلته د وسیلې نه قرب مراد دی. ولټوي الله ته قرب، د قرب بالایمان په خپل اعمالي، د بل چا په اعمالي که په الزوات الفاضله. وجاهدوا فی سبیله، او د الله په لاره کې جهاد وکړئ. لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، بشک هغه خلک چې کافران دي. ګوره آیات او حدیث کې په یو کې هم دا نشته چې توسل ناجایز دی، او د جواز د لپاره دلایل ډیر دي. آیات کې هم شته، احادیثو کې هم شته. ان الذين كفروا، الله فرمایي بشک هغه خلک چې کافران دي. لو ان لهم ما في الارض جميعا، کچرته وی د دوی لپاره هغه چې په دې ځمکه کې دي جميعا ټول، دا جميعا تاکید دی. ومثله معه، او د دې په شان نور مر سره شي. ومثله د معه حال د دې معطوف نه، حال دا چې دا مثل معید د ما فی الارض سره. هو ضمیر موصول تراجه ده دی ماته. لیفتدوا به، د دې لپاره چې دې فدیه ورکي په دې ما فی الارض او په مثل د ما فی الارض من عذاب یوم القیامت، د عذاب د ورځې د قیامت نه. نو ما تقبل منهم، قبول بنکړي شي د دوی نه. دا جواب د پاره د لو ده. ما تقبل منهم على تقدير الافتداء في جانب الشرط. ګوره لو ان لهم ما في الارض ليفتدوا به، وافتدوا پکې مقدر کا، او دوی فدیه ورکی. نو ما تقبل منهم، نو د دوی نه به دا فدیه قبول نشي. ولهم عذاب الیم، او د دوی لپاره عذاب دردیدلی دی. یریدون ان یخرجوا من النار، دوی اراده بلري ان یخرجوا من النار، چې دوی د اور نه وځي. یریدون دلته اعتراض راځي چې کیف یریدون الخروج،
مع علمهم بالخلود د دوی خو به علم چې موږ په دې جهنم کې همیشه یو نو بیا به څنګه اراده د خروج لري تاسو ورته جواب ورکړئ چې اگر چې د دوی یقین دی چې موږ بدل ته همیشه یو خدا د قیامت عذابونه کله د دوی نه دا خبره د یاد وباسي نو دا خبره کله د دوی نه د یاد وځي نو چې د یاد هیر شي ترنه نو بیا به اراده لري ان یخرجوا من النار چې د اور نه وځي دویم جواب دار چې العلم بعدم حصول الشيء لا يمنع من ارادته د دوی یقین دی چې وته نش خو بیا اراده کوي فإن الداعي الى الاراده حسن الشيء سبب د پاره د ارادي حسن د دیشي وي د دیشي ده سبب د پاره د ارادي علم بحصول او بعدم الحصول نه ده بلکې حسن د شی سبب د پاره د ارادي وي نو دوی به اراده لري چې د جهنم نه وځي او دا اراده به په خپل حقیقت باندې ورحمله وجه دا چې کله دوی د اور په لمبو کې دا سره اوچت شي او ډیر اوچت شي نو دوی به التزانونه داسې وخوځي چې د اور نه وځي او یا یریدون په معنا د تمنی سره کا مجاز والا دوی به تمنا کوي چې د اور نه وځي و ما هم بخارجین منها حال دا چې دوی به نه وتون کې د دې اور نه ولهم عذاب مقیم او د دوی د لپاره عذاب دائم دی والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما الله پاک فرمایي غل سړی او غله خزه فاقطعوا ايديهما د دوی لاسونه غوڅ کړي د دې هر یو لاسونه غوڅ کړي خو شرط پکې دا دی چې دا مال به ذاتی ملکیت وي د چانه چې دا مال غلا کړی دی دا به د هغه ذاتی ملکیت دویم شرط پکې دا دی چې دا کم مال چې غلا کړی دی په دې کې به د عوامو حقوق یو برابر نه لکه د بینک روپۍ به نه یا به د موسسي روپۍ نه د فواید عامه روپۍ به نه د عام خلکو حقوق به پکې یو برابر نه که د عام خلکو حقوق پکې یو برابرو او پاغي کې چې اغلا وکړه لکه د بینک نه یا د مؤسساتو نه نو په د قطع د یاد نشته تعذير شته خو قطع د یاد نشته دریم دا چې د مال به محفوظ وي غیر محفوظ مال که چې اغلا کړو نو پاغم قطع د یاد نشته پنځم دا چې د مال به بی اجازه اوچت کړي وي که پردې مال د مالک په اجازه اوچت کړو نو بیا قطع د یاد په نشته پنځم دا چې په پټه به وړي وي که په ښکارې لوټماري کړي وي نو بیا قطع د یاد نشته والسارق والسارقه سارق مقدم کړو ځکه چې سرقه سره د قدرت د مزدورۍ نه سړی اغلا کوي نو دا ډیر قبیح اغلا ده سړی قادر دی په مزدورۍ بیا اغلا کوي خزم اغلا کوي خو بیا قادر په مزدورۍ نه ده نو دا غي اغلا لږ خفیفه ده او د سړی اغلا چې د شدیده ده او په زنا کې به خزم مقدمه شوې ده الزانیه والزانی وجه دا چې الله غي ته شرم او حیا ور کړی ده او بیا زنا کوي نو هغه کې مزمت د خزي زیات ده او په سرقه کې مزمت د سړی زیات ده نو غل سړی او غل خزام فقطعوا ايديهما الله پاک فرمای قطع کوي تاسو د دوی لاسونه یعنی ایدی کل منهما د هر یو لاس غوڅ کوي د غل سړی لاسم غوڅ کوي او د غلی خزي لاسم غوڅ کوي جزاء بما کسبم دا جزاء ده په سبب د اعمالو د دې دواړو نو دا ټوله جزاء دغه شو لدی وجه موږ وایو چې واځي قطع د ید جزاء ده نور کچرته هغه مال ورکړو نو رد المال ور باندې نشته کمال ور سره موجود خو مال به واپس کی او کمال ور سره نو موجود نو بیا واپس کول د مال ور باندې نشته جزاء بما کسبا نکالا من الله دا عبرتناک سزا ده من الله عبرتناک سزا ته نکالن وي عبرتناک سزا ده نور خلق د داسي جرم نه منع کوي من الله پدې کې اشاره ده دی خبره ته چې هاذا حد لا قصاص دا حد په حد کې حق الله غالبي او په قصاص کې د بنده حق غالبي نو دا د الله د طرف نه دی یعنی پدې کې حق الله غالب دی دا نه معاف کیږي والله عزیز حکیم الله پاک غالب او د حکمت والا دی فی قطع ید السارق فمن تاب من السرقه چا چې توبه وسته د سرقینا من بعد ظلمه یعنی من بعد سرقته ورسته د سرقینا واصلح او اصلاح وکړه غلا وکړه غلا وکړه او د غلا نه ورسته توبه وسته یو خو توبه وسته دویم څه چلو کړو واصلح او اصلاح وکړه اصلاح دا چې برد المسروق الى المالک او لورثته هغه کوم شی چې غلا کړی دی هغه مالک ته وروړو
یی ورثو د مالک ته وراوړو کچرته مالک ته واپس کول نو ممکن او که ورثو ته نو ممکن نو فبالتصدق للمالک د مالک په نوم به خیراتی نو اصلاح په دریو طریقو راځي که مالک ته رسول ممکن او هغه ته به واپس کی که هغه ته نو ممکن ورثو ته به واپس کی که ورثو ته نو ممکن دغه په نوم به خیرات کی نو فإن الله يتوب عليه نو بشک الله پاک چې به د توبه قبلې یعنی له عفو فی امور الاخرته د دې مطلب دا دی چې په امور د آخرت کې د معافی ده د دنیا په لحاظ د معافی نشته کله گرفتاری نه مخکې توبه وکي او کورسته بیا به نشي معاف کوله په دنیا کې بده د قطع د ید راځي او په آخرت کې الله توبه قبلې ان الله غفور رحیم بشک الله چې ډیر زیات بخون کې او مهربان دی نو ګوره په اخلاق کې درته ما شرطونه ولګول چې په پټه به وړې وي بې اجازې به وړې وي مال محفوظ به وړې وي او د عوامو حقونه به پکې نه برابر او ذاتی ملکیت به نو دا کې صبر چې ده په دقت عدایت نشته ځکه دې په پټه نه وړي په ښکاره وړي خو انتظار کوي غفلت د مالک ته چې لږ هغه غافل نو دې ته نه مالو باسي نو په دقت عدایت کې صبر نشته ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فكفن كشم نشتا ذكا غمالي محفوظ نوري محفوظ مال نوري ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آياتنا کوئیگی چی بشک اللہ پاک چی دے دے پارا بادشاہی دو علویاتو دو سفلویاتو دم صحو حکم لکا چی کی صبور کی خو قطع دیت شتا پا دی کفنکش کی ما کفنکش تر تهید اول کفنکش کی قطع دیت نشتا کفنکش کی ذکر قطع د ید نشته چې هغه مالی محفوظ نه وړي الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء الله عذاب ورکی هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي ويغفر لمن يشاء والله بخنه کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي يعذب مقدم کړو او مغفرت ورسته کړو حالم کې الله پاک فرمایي سبقت رحمتي غضبي زما رحمت خو زما په غضب باندې مقدم ده د دې وجه دا ده چې دلته الله اول ذکر د عذاب کوي لأن العذاب للمصر على السرقه والمغفره للتائب عذاب چې هغه چاته ور کوي چې همیشه واله په سرقې کوي او مغفرت الله پاک تائب ته کوي او سرقه خو مقدمه ده لدی وجه نه د دې سزا مقدمه کړه نور جوابونه مشته خو بیا وخت دیږي والله على كل شيء قدير دا تسهیل ده الله په هر شی باندې قادر دی یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر دا پیغمبر علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي اے پیغمبرم لا يحزنك خفدن کتاب الذين اغخلك يسارعون في الكفر یعنی يقعون في الكفر سريعا چې په تیزی سره په کفر کې ورغورځيږي من الذين قالوا آمنا دا هغه منافقانو چې په خپل آمنا وای که روسیه راشي د روسي سره مرګري که امریکایي راشي د امریکایي سره مرګري دا د افغانستان خلقیان او پرچمیان دغه شي دي هر کافر سره د مرګره دي نو په هر کفر کې په تیزی ورغورځيږي من الذين قالوا آمنا بافواههم دا هغه خلقونه چې ابو ویلي دي آمنا په خلو باندې او پزړه نه دی ویلي ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه دراوړي د دوی زړونو ومن الذين هادوا او دا هغه خلقونه چې يهوديان دي دا دوړلې دي نه د دې دوه ډلو په کفر ته مخه فکیږي چې دوی ډیر زر په کفر کې ورغورځيږي سماعون للكذب دوی زر په کفر کې ځکه ورغورځيږي چې سماعون للكذب ډیر اوریدونکي دي د دروغ دي ډیر اوریدونکي د دروغ دي یعنی دوی د دروغ د اوریدلو سره عادت دي دا يهوديان همیشه دروغ وایي نو شپه ورځ دروغ اوري او وایي نو د دروغ د اوریدو سره عادت دي نو سماعون للكذب ډیر اوریدونکو د دروغ دي یعنی د دروغ د اوریدلو سره عادت دي سماعون لقوم آخرین سماعون ډیر اوریدونکو دي ډیر اوریدونکو دي د پاره د خبرو ستا دلته تقدیر ولګو سماعون لاقوالک ستا د خبرو د پاره ډیر اوریدونکو دي لقوم آخرین د پاره د رسول بل قوم ته چې بل قوم ته ورسي یعنی جاسوسانم دي نو دی ورسته کې د دوی د جاسوسۍ ذکر دی او اول کې د دې بیان دی چې دوی اوریدونکو د دروغ دي د دروغ سره عادت دي
نو سماعون ډیر اوریدونکي دي د خبرو ستا. ولې ډیر اوریدونکي دي د خبرو ستا؟ لقوم د پاره د رسولو قوم بلتا، یعنی خپل مشرانو ته بیا ستا خبرې رسي، جاسوسیم کوي. نو په دې آیات کې سماعون للکذب اوریدونکي د دروغ دي. نو د دروغ اوریدلم حرام دي، لکه د دروغ ویل چې څنګه حرام دي. لم یأتوکم چې هغه تا ته نه دي راغلي چې هغه اهل د خیبر دی. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، دوی تحریف ورکوي، تغییر ورکوي خبرو ته. من بعد مواضعه رست لاغزاین خپلونه. نو تحریف لفظی کوي او تحریف معنوي کوي. یقولون دوی وای ان اوتیتم هذا، کچرته تاسو ته درکړې شو، هذا یعنی هذا الذي نقول لكم، دغه کوم چې موږ درته وایو، کدا سی وینا درته پیغمبر علیه السلام وکړه، فخذوه یعنی فقبلوه، نو به قبول کړئ د پیغمبر وینا. وان لم تؤتوه، او که زموږ د وینا مطابق تاسو ته صدر نکړې شو، فاحذروا من قبوله، نو بیا د دې د قبلولو نه ځان وساتئ. دوی کې یو کس زنا کړی و او په تورات کې د زناکار حکم رجم، نو دوی په کې کې تحریف کولو چې مالدار او شریف سړی که زنا وکړي نو دغه مخ دي تور شي او په کوڅو کې دی وګرځولی شي. نو په خیبر کې یو خان او یهودي و زنای کړی و، بیا گرفتار شو. نو بیا دوی فیصله داسې وکړه، مشوره چې راځي په پیغمبر علیه السلام فیصله وکړو. په یهودیت کې احکام سخت و، نو کېدای شي د پیغمبر علیه السلام په دین کې احکام لږ نرمي، نو د دې سړي په باره کې به پیغمبر علیه السلام لږ نرمه فیصله وکړي، د رجم فیصله به پکې ونه کړي. خبره راغله پیغمبر علیه السلام ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دې سړي زنا کړې ده او د زناکار په باره کې ته حکم وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ستاسو په تورات کې د داسې سړي په باره کې څه فیصله ده؟ هغوی ورته وایي چې په تورات کې د داسې سړي په باره کې فیصله دا ده چې مخ به یې توریږي او په کوڅو کې به ګرځولی کېږي. پیغمبر علیه السلام لاړو د دوی مدراس ته، عبادتګاه ته، هغې کې د دوی هغه عالم ناستو. نو هغه ته ویلي چې ته تورات راوړه چې څنګه فیصله ده پکې. چې تورات یې راوړو نو وړاندې وروسته الفاظ یې ویلې او په کوم ځای کې چې د رجم آیاتو دی نه تلاوت کولو. عبدالله ابن سلام صاحب د هغه یهودي لاس ووالو او وی ویلې چې دا ګوره د رجم فیصله ده. نو بیا هغه سړی رجم شو. نو دوی ورته ویلي که داسې فیصله یې درته وکړه دا کومه چې موږ درته وایو نو دا قبوله کوي. وان لم تؤتوه، او که دا محرفه فیصله یې درته در نه کړه، فاحذروا در نه کړې شوه، نو بیا د هغې د قبلولو نه ځان وساتئ. ومن یرید الله فتنته، هغه څوک چې الله اراده وکړي د هغه د کفر، فلن تملک له من الله شیئا، نو ته به مالک نشي د هغه دپاره د الله د عذاب نه د یو شي. اولئک دغه منافقان او یهود دا دوه ډلې چې مخکې تېرې شوې، الذین دا هغه خلک دي لم یرید الله چې الله اراده نه ده کړې ان یطهر قلوبهم چې د دوی زړونه صفا کړي د کفر نه. لهم فی الدنیا خزیون، د دوی دپاره په دنیا کې خزیون بالقتل وبالجزیه، رسوایی ده، شرم ده، قتلیږي به او جزیه به پرې مقرریږي. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، او د دوی دپاره به په آخرت کې عذاب لوی وي. سماعون للکذب، یعنی هم سماعون للکذب، دوی ډیر اوریدونکي د دروغو دي، یعنی د دروغو د اوریدو سره عادت دي. همیشه د دوی پیران او مولایان د عوامو ته دروغ وایي، نو هغوی وایي او دوی اوري. اکالون للسحت، ډیر خوړونکي د رشوت دي، په تورات کې تحریفات کوي او د دې په وجه رشوتونه خوري. وان جاءوک، کدا د اهل خیبر ته راغله، فحکم، نو ته د دوی په مابین کې فیصله وکړه. فحکم بینهم، نو د دوی په مابین کې فیصله وکړه، ځکه تی حکم ګرځولی. او اعرض عنهم، او یا ته د دوی نه اعراض وکړه، نو یعنې ستا خوښه ده چې ته د دوی په مابین کې فیصله کوي او که نه کوي. نو اوس هم حربیان که هغوی خپله فیصله په اسلامي محکمه باندې کوي، نو اسلامي قاضي ته، مسلمان قاضي ته اختیار دی چې حربي ته فیصله کوي او که نه کوي، د ده خوښه ده. پاتې شو ذمیان او معاهدین، نو ضرور به دا په اسلامي محکمه کې فیصله کوي، ذمیان او معاهدین. د حربیانو په باره کې اوس هم د اختیار شته چې اسلامي قاضي ورته فیصله کوي که نه کوي. وان تعرض عنهم، او که ته اعراض کوي د دوی نه، فیصله ورته نه کوي، نو فلن یضروک شیئا، دوی به هیڅکله تا ته ضرر ونه رسوي. شیئا یعنی ضرر ما بنسبت الجهل الیک. وان حکمت، او که ته فیصله کوي، که تا فیصله وکړه، فحکم بینهم بالعدل، نو د دوی په مابین کې فیصله په عدل باندې وکړه. ان الله يحب المقسطين، بشک الله په خوخي عدل کوونکی.
وکیف یحکمونکم او څنګه بدوی ته حکم کی فیصله کوونکې بدی کی وعندهم التوراۃ حال دا چې د دوی سره تورات ده فيها حكم الله باقي کې د الله فیصله موجوده ده د الله فیصله څه و رجم ګوره دی رجم ته د الله فیصله ویل شو او زمون په دین کې په دې انکار نه دراغله شرایع من قبلنا من غیر نکیرن زمون په دین کې به باغی عمل کیږي نو په دې حکم الله به په زمون په دین کې عمل کیږي ځکه زمون په دین کې په دې رد نه دراغله نو رجم زمون د دینم فیصله ده ځکه دا د الله حکم ده او زمون په دین کې پیرد نه دراغله پوه شرایع من قبلنا من غیر نکیرن زمون په دین کې حجت ده نو رجم دا حکم الله ده نن سبا بازي مولایان د دینه منکریږي ثم يتولون من بعد ذلك بيدوي اعراض کوي من بعد ذلك یعنی من بعد حکمک استاد فیصلین ورسته چې تورته فیصله وکي وما اولئک بالمؤمنین او کله چې دوی د په تورات د فیصلین مخ وړولو نو نه دي دوی بالمؤمنین بالتورات ولا بکاب نه په تورات باندې ایمان لرونکي دي او نه په تا باندې ایمان لرونکي دي مخکې بیان د خصال قبیحه او د یهودو صحیح ده زه یو لس منټه تفلو لسنیمې بیا راشه